موږ یو آزاد، موږ چې غلامان نه یو. نشانون له نه خو له سقوط نه ورکوي، انسانیت له وټ ورکوي. او عوامو فیصله وکړه چې زموږ اصل لیډر چې دی دا تاسو چې ورته وایي قید نمبر 804 چې دا د ظلم خلاف وټو، دا د جبر خلاف وټو. جی کتونکو اوریدونکو سلامونه، عصمت علي اخون یم. څنګه چې تاسو ته علم د انتخابي عمل سرته ورسېدو، نوي منتخب شوي ممبران راغلي دي. څنګه چې د امیدوارانو سیاسي منشور او د هغوی د ترقۍ په حواله باندې فکر ستاسو سره موږ شریک کړی و. اوس موږ غواړو چې یاره نوي منتخب شوي امیدواران چې دي د هغوی هم ستاسو سره ملاقاتونه وکړو او د هغوی فکر ستاسو سره شریک کړو. نن راغلي یو د PK6 یعنې د مینګورې ښار نوی منتخب شوی MPA چې دی فضل حکیم خان یوسفزی له، د هغوی سره به خبرې اترې کوو. فضل حکیم خان، پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مننه، شکریه. MPA صاحب په درېیم ځل باندې منتخب شولی، یعنې هیټریک یې وکړو. څه تاثرات لرئ؟ څه احساسات یو دي؟ زه خو اولنۍ خبره د خپل رب ډېره زیات شکریه ادا کوم، ځکه چې د عزت د ذلت خزانې بره دي الله په لاس کې دي. بیا الله وایي چې کوم قوم خپل تقدیر په خپله نه بدلوي، الله وایي زه ورسره مدد نه کوم. بیا د خپل قوم ډېر زیاته شکریه ادا کوم، پښتنو، د ملکن ریجن خلکو، د سوات ته خلکو، بیا خصوصا د خپل حلقې چې د PK6 چې الله پاک غفور رحیم دی. دا درېیمه پیره ده چې مان الله پاک د خپل اول PK8 شو، بیا PK5 شو، اوس PK6 شو. د عوام مال عزت راکو، خدای راکو. او بیا زه د خپل خان د عمران خان چې کوم زمونږ عالم اسلام لیډر دی، د ملک لیډر نه دی، د اسلام خبره کوي، د دنیا کې خبره کړې ده، د انګریزانو په منځ کې کړې ده. یو غیرتي لیډر دی، یو ایماندار لیډر دی، یو وفادار لیډر دی، په خپل قوم مین دی. موږ د هغه وفادار کلاډیان یو، ډېر عجزانان یو. موږ څه هېڅ حیثیت زموږ ذاتي نشته، خو موږ د وفا سره ولاړ یو، د خپل وطن سره ولاړ یو، د خپل عوامو سره ولاړ یو او د خپل ایماندار لیډر سره ولاړ یو. نو الله پاک د عزت چې په بار بار موږ له راکوي، نو عوام په موږ باندې چې مین دي، نو دې عوامو ته پته ده چې دا د ملک سوچ کوي، دا د عوامو سوچ کوي، دا د غریبانانو سوچ کوي، دا د خپلو خویندو میندو سوچ کوي، دا د خپل مشرانو سوچ کوي، دا د را روان د نوجوانانو د مستقبل سوچ کوي، د خپل ملک سوچ کوي. MPA صاحب ټیکټ تاسو ته میلاو شو، په مقابله کې تاسو د ګوند نور ملګري هم ودرېدل، خو بیا هم ستاسو په ووټ کې کمی رانغی. وجه څه کیدی شي؟ او بل پروپیګنډا درپسې هم په سوشل میډیا چلیدلې ده، نو هغې خلکو ته څه پیغام ورکوئ؟ اصل کې ما به په جلسو کې یو خبره کوله چې موږ انسانان یو، اشرف المخلوقات یو، د عقل خاوندان یو. د چا به لږ عقل وي، د چا به ډېر عقل وي، چا له به الله ډېره پوه ورکړي، چا له به لږه پوه ورکړي، خو هر سړی چې د عقل خاوند دی. زموږ نه نشانات واخیستل، هغې باندې خلک کنفیوز کړل، د هغې نه بعد یې راته آزاد خلک ودرول، هغې خلک کنفیوز کړو. زما سره هم د عمران خان تصویر و، د هغو سره هم د عمران خان تصویر. نو بعضې نیم خلک چې دی اثار راوځي، صرف خپله مزدوري کوي او ماښام لاړ شي خپل بچو له رزق وګټي، د هغو سره هغه رزق مده کوي. نه دی فیسبوک ته وزګاري، نه سوشل میډیا ته وزګاري، نه ټي ویګانو ته یې، نه اخبارونو ته یې. نو د هغې نه بعد بیا داسې وشوه چې کله هم زموږ نشانات یې بدل کړل، دی وکړل، نو عوامو په خپله به سوچ کوو چې د عمران خان اوریجنل کلاړي کم دی. نو زموږ ته ضرورت نه، هغو په خپله مطلب دی چې مطلب یې ځان به یې فوکو. او دا زه وایم چې زموږ پښتانه همیش دپاره د ظلم خلاف فیصله کوي، د حق فیصله کوي، د خپل ذهن مطابق فیصله کوي. دا غلامان نه دي، دا آزاد خلک دی. بل MPA صاحب خلک وایي چې مونږ ووټ د خان د جیل نه د رازادېدو دپاره ورکړی دی او په تاسو باندې خلکو ښه اعتماد وکړو، هم په قومي اسمبلی کې او په صوبایي اسمبلی کې. سمو خیال دی چې خان به د جیل نه رازاد شي؟ زما د الله نه امید دی، د خپل رب نه مې امید دی او دا د الله قانون دی. ما ته اسلام دا درس را کړی دی، ما ته زما د دواړو جانو سردار چې زه چا غلام یم، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، هغه ما ته د خپله زندګۍ زما چې په آخرت کې په جنت کې څومره دي، ما ته هغې درس را کړی. په هر سخته پسې راتئ، په هر تیارو پسې رڼی، او په خان بې ګناه دی،
دغه ګناه صرف دا دی چې هغه یونیورسټیانې جوړې کړي یا کینسر هسپتال جوړ کړی. دا ګناه دا دی چې هغه وایي چې یاره په مینګوره کې یو ګاډی چلوي، ریړه چلوي، دوکاندار دی، عجز دی، مسکین دی، او په اسلام آباد کې یو ډېر غټ وډیره دی، په پنجاب کې غټ وډیره دی، په خیبر پښتونخوا کې یو ډېر غټ خان دی چې د هغه دپاره او د دې ریړې والا لپاره یو قانوني دا د هغه ګناه دی. او دا ګناه به موږ به بار بار کوو تر د هغې پورې به یې کوو چې موږ کیسه وي چې موږ به انشاءالله په دې ملک انصاف راولو. او انشاءالله زما د الله نه امید دی چې دا کم جعلي مقدمې چې دې پولیسو کړي دي، پی ډي ایم حکومت کړي دي، لندن پلان چې کم جوړ شوی هغه کړي دي، دا به ته وینې دا به د دوی په مخ باندې سپېړی او عوامو له ورکړه. ځکه چې د کمو عوامو فیصله وکړه دا ملک چې دی د زما د رب العالمین دی او د دې عوامو دی. د دې مالک اول خود زما رب دی، ستا رب دی، د ټولو کائنات رب دی، او سیکنډ مالک چې په دې ملک په پاکستان کې اوسېږي د عوام دي. او عوامو فیصله وکړه چې زموږ اصل لیډر چې دی د تاسو چې ورته وایي قید نمبر 804 دا زموږ د ملک لپاره ټیک دی، زموږ د عوامو لپاره ټیک دی، زموږ د مستقبل بچو لپاره ټیک دی. ډېره دستي ده چې زموږ وزیر اعظم به انشاءالله تعالی د دې ملک وزیر اعظم د دې ملک سټار به عمران خان وي. انتخابي عمل ته او بیا د انتخابي عمل نتایجو ته په کم نظر باندې ګورئ؟ زموږ ملکن ریجن الحمدلله د 2 سیټونو علاوه موږ چې کوم په شنګله کې 2 سیټونه دي د هغې رزلټ زموږ نه اوټ راغی. نور چې په ملکن ریجن کې څومره MNA MPs دي دا ټول PTI ګټلي، د PTI کلاډیانو ګټلي. موږ یې آزاد هم کړل، خو موږ یو آزاد، موږ چا غلامان نه یو. نشانونه له نه خو له سقوط نه ورکوي، انسانیت له اوټ ورکوي. او زموږ انسانان یو نو هغو ثابته کړه چې د 2013 نه او د 2018 نه بهترین رزلټ وشو. قوم اوټ ورکړی دی ټیک ته، خو دو رزلټونه لیټ کړل، رزلټونه یې نه ورکړل. پای کې بعضې د رزلټونو کې چینجینګ راویستي. نو موږ ورته دا خبره کړې ده چې زموږ د عوامو په ذهنونو باندې قبضې مه لګوئ، زموږ د عوامو په فیصلو باندې دباو مه لګوئ، زموږ عوام مه غلام کوئ، ځکه چې دا مالکانان دي. او چا چې مالک غلام کو که نه د هغه دلته هم تباهي ده، په آخرت کې هم تباهي ده. په صوبه کې تاسو په واضح اکثریت باندې ستاسو به حکومت جوړیږي، نو څه معلومات لرئ چې را روان وزیر اعلی به څوک وي؟ چې منسټر صاحب به هغه انسان راځي چې چا په عمران خان په چا ګوته کېښوده عزم نه پر چې منسټر دی. د عمران خان حکم موږ ته انتظار دی انشاءالله تعالی، ځکه چې زموږ مشر دی د هغه په سره الله موږ له عزت راکړی. موږ انسان فراموش نه یو، نه بې وفا یو. انشاءالله تعالی خان به څه فیصله کوي د هغې لپاره به کوی چې نن بیا استعفا ورکړه، زه تیار یم. د مینګورې ولس په تاسو باندې ډېر لوی اعتماد وکړو، دریم ځل دی چې تاسو ټاکي، نو د هغې ولس د ترقۍ په حواله باندې یا د خپلې حلقې د ترقۍ په حواله باندې څه فکر لرئ؟ موږ د خپل ولس سره هېڅ وعده نه ده کړې. موږ د خپل ولس سره صرف دا وعده کړې ده چې موږ به تاسو ته انصاف راولو، ظالمانان خلکو ته به سزا ورکوو. او انشاءالله دا به الله پوره کوي، ځکه چې دا د ظلم خلاف وټو، دا د جبر خلاف وټو. په مینګورې ښار ته به زه راشم چونکې زما حلقه ده، ځکه چې هر ممبر د خپلې علاقې سوچ کوي. ګریویټ سکیم د 29-30 ایربورپوس سکیم الحمدلله موږ تېر شوي حکومت کې منظور کړی، کار په شروع دی. تاسو کتلی شئ پیزا ګټه پورې پیپونه رالو، په هغه ګیس مسلې هغه خدای حل کړي دي. ما ته اوس د مینګورې نه د ټول نه غټه مسله د ټریفک ښکاري، او تاسو ته هم ښکاري به، ځکه چې ټریفک ته موږ ډېره مسله ده. د هسپتال مسلې د خدای ختم کړي دي، ایجوکیشن کې پوره کار شوی دی، په هیلث کې ښه پوره کار شوی دی. اوس په زموږ خپل پلانینګ دی چې یاره دا کم مینګورې بازار کې ډېرې زیاته ګڼه ده، دا ډېر زیات دغه کوشش کوو چې بایپاس یې به جوړ کړو، په دې خوا ته به روډونه جوړ کړو چې د مینګوره لږ ازاده شي. زموږ یو د ټولو میجر مسله دا ده. سیکنډ مسله زموږ مینګوره چونکې ځمکه کمه ده ډېره زیاته، او چې انسان د ساه خاوند دی به خامخا مري، نو زموږ د مقبرو ځمکې موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. زه به انشاءالله فوکس هغې ته ورکوم، ځکه چې موږ خو دلته ژوند تېرو، خو د مرګ نه بعد زموږ ډېره غټه زندګي شروع کېږي، او خاص کر غریب خلکو ته ډېر غټ تکلیف وي. د مالدارو خلکو اکثر ذاتي مقبرې د غریبو ډېر زیات تکلیف وي. او زه د خپل غریبو خلکو ډېره شکریا ادا کوم، زه د هغو نماینده یم، زه د ټول نماینده یم. نو زما د الله نه امید دی، زه به کوشش کوم چې یاره دوی ته د مقبرې ځمکې واخلم ځای په ځای، او د ټریفک دا مسلې حل کړم انشاءالله. ډېره زیاته مننه فضل حکیم خان یوسفزی صاحب. جی کتونکو اوریدونکو، فضل حکیم خان تاسو واورېدو، هیله لرم چې پروګرام به ستاسو خوښ شوی.
کوشش وکړو چې نور منتخب شوي ملګري چې دي د هغوی خواله لاړ شو او د هغوی فکر هم ستاسو سره شریک کړو.